کله چې ماښام شو نو عیسی د 12 شاګردانو سره راغی. کله چې هغوی دسترخوان ته کېناستل او ډوډۍ خوړله، عیسی وویل په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې په تاسو کې به یو تن چې زما سره ډوډۍ خوري زما سره خیانت وکړي. په دې خبره شاګردان ډېر غمجن شول او هر یو د عیسی څخه پوښتنه وکړه، آیا هغه زه یم؟ عیسی هغوی ته ځواب ورکړ، هغه ستاسو 12 تنو څخه دی چې زما سره په یوه کاسه کې لاس کته کوي. لکه څنګه چې د خدای په کلام کې لیکل شوي دي د انسان زوی باید مړ شي، خو افسوس د هغه چا په حال چې د انسان د زوی سره خیانت کوي. د هغه سړي دپاره به ښه وه چې هیڅ پیدا شوی نه وای. د ډوډۍ خوړلو په وخت کې عیسی یوه ډوډۍ راواخیستله، شکر یې پرې وویست، هغه یې ماته کړه، شاګردانو ته یې ورکړه او ویې ویل دا واخلئ، دا زما بدن دی. بیا هغه پیاله راواخیستله او د خدای شکر یې وویست او هغوی ته یې ورکړه او د هغې نه ټول وڅښل. عیسی وویل دا زما وینه ده چې د خدای او انسان ترمنځ لوز ټینګوي چې د ډېرو خلکو دپاره تویږي. په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې بیا به تر هغې ورځې پورې دا د انګورو شربت ونه څکم تر څو د خدای په پاچاهۍ کې بیا ونه څکم. بیا د یوې روحاني سندرې د ویلو څخه وروسته د زیتون غره ته لاړل. عیسی خپلو شاګردانو ته وویل تاسو ټول به وتښتئ او ما به پرېږدئ، ځکه چې د خدای په کلام کې لیکل شوي دي زه به شپون ووهم او پسونه به خواره شي، خو کله چې بیا را ژوندی شم نو ستاسو نه مخکې به جلیل ته لاړ شم. پطرس عیسی ته وویل حتی که ټول تا پرېږدي خو زه به دې هېڅکله هم پرې نږدم. عیسی پطرس ته وویل په یقین سره زه تا ته دا وایم چې همدا نن شپه به مخکې له دې چې چرګ 2 ځلې اذان وکړي ته به 3 ځلې ووایې چې ما نه پېژنې. خو پطرس په ټینګه وویل که زه تا سره مړ هم شم خو هېڅکله به ونه وایم چې تا نه پېژنم. او نورو ټولو شاګردانو هم همداسې وویل.